د افغانستان پخوانی جنرال خوشحال سادات وایي چې اسلامي امارت پاکستان ته تاریخي ماته ورکړه. د افغانستان د تیر جمهوریت نظام د کورنیو چارو وزارت امنیتي معین خوشحال سادات ویلي چې اسلامي امارت پاکستان ته تاریخي او زړوره ماتې ورکړه او په کندهار هلمند کې یې چټک ځوابونه ورکړي دي. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان تل له افغانستان سره مغرورانه چلند کړی دی او څو ځلې هڅه کړې ده چې د افغانستان هوایي حریم نقض کړي. جنرال خوشحال سادات د چهارشنبې په ورځ د ایکس په یو پروګرام کې ویلي دي چې اوس مهال د افغانستان لپاره دا یو تاریخي وخت دی. نوموړي زیاته کړې چې پاکستان تر دې مخکې هم د ظاهر شاه او محمد داود خان په واکمنۍ کې د افغانستان هوایي حریم نقض کړی وو. جنرال خوشحال سادات زیاتوي چې پاکستان تل له موږ سره مغرورانه چلند کړی دی او همدا شان دی د انګریزانو په مرسته د کرښې اخوا پښتانه نرم کړي، ځان ته کش کړي او پر خپلو لیکو کې ځای پر ځای کړي دي. جنرال خوشحال سادات پاکستان ته د اسلامي امارت ځواب یو تاریخي او زړور ځواب بللی او نوموړي زیاته کړې چې په هلمند او کندهار کې اسلامي امارت پاکستان ته په نره او زړورتیا ځواب ورکړ او ما کتل چې ټول افغانان په داسې یو اساس وخت کې د هیواد د دفاع لپاره یو موټی وو.